بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، یو ورور پوښتنه کړې ده، وای په نسوارو اچولو سره روژه ماتیږي او کنه؟ نو محترم وروره، د تا دغه سوال په جواب کې زمونږ د فقه حنفي په کتابونو کې دا مسله لیکلې ده چې په نسوارو باندې روژه ماتیږي. نسوار په خوله کې اچولو سره د لاړو سره یو ځای کیږي او معدې ته داخليږي، بلکې د نسوارو عادي خلق په دې سره د غذا په شان قوت حاصلوي او دا د غذا نعم البدل ګڼي، لہذا په نسوارو سره روژه ماتیږي. په فتاوی عثمانیه، په فتاوی حقانیه او په نورو فتاوو کې لیکلي دي چې قضا او کفاره دواړه ور باندې لازمیږي څوک چې په روژه کې نسوار واچوي. خو په فتاوی فریدیه کې لیکلي دي چې صرف قضا ور باندې لازمیږي، کفاره ور باندې نه لازمیږي. ځکه په دې کې دا شبهه ده چې د نسوارو خوند په حلق کې محسوسیږي او کنه، او د شبهې په وجه کفاره نه لازمیږي. او په فتاوی دارالعلوم دیوبند کې هم ذکر دی چې د روژهدار دپاره په خوله کې نسوار اچول ناجائز دي، ځکه دا اکثره تیریږي او د دې اثر دماغ او معدې ته هم رسیږي، لہذا په دې سره روژه ماتیږي. خو دا مسله په نورو ځایونو کې هم په مختلف انداز سره ذکر شوې ده. بعضې وایي چې په دې سره صرف قضا لازمیږي، بعضې وایي چې په دې سره قضا او کفاره دواړه لازمیږي، لہذا په دې سره روژه ماتیږي. دغه کوم تفصیل چې ما نن د تاسو په حضور کې بیان کړو، دغه ټول تفصیل په فتاوی حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 160 کې، او په فتاوی عثمانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 212 کې، او په فتاوی فریدیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 134 کې، او په 120 کې، او په 155 کې دغه تفصیل پوره ذکر دی. او په فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 263 کې دغه تفصیل پوره ذکر شوی دی. که څوک د دې تفصیل پوره غواړي نو دغه فتاوو ته دې رجوع وکړي او په دغه فتاوو کې دې وګوري، نو پوره تفصیل به ورته معلوم شي. نو مسله داسې واضحه شوله چې نسوار اچول دا روژه ماتوي او په دې سره روژه ماتیږي. خو اختلاف صرف په دې کې ده چې آیا دې سره قضا او کفاره دواړه لازمیږي که صرف قضا لازمیږي. نو محترم وروره، تا چې کومه پوښتنه کړې ده چې آیا نسوارو سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي، بلکل په دې سره روژه ماتیږي، ځکه په دې مسله کې فتاوی عثمانیه، فتاوی حقانیه، فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی فریدیه، په دغه ټولو کې ذکر دی چې په دې سره روژه ماتیږي. خو اختلاف یې په دغه کې دی چې بعضې وایي چې کفاره او قضا دواړه پرې لازمیږي، او بعضې وایي چې نه صرف قضا پرې لازمیږي، کفاره ور باندې نشته. خو تا چې کومه پوښتنه کړې چې روژه پرې ماتیږي او که نه ماتیږي، په دې سره روژه ماتیږي. الله رب العزت دې موږ او تاسې ټولو ته په رمضان المبارک کې د صحیح طریقې سره د روژو نیولو توفیق را نصیب کړي، او موږ او تاسو ته الله د نیکو اعمالو توفیق را کړي او د بدو اعمالو نه هم د الله وساتي. آمین یا رب العالمین.